انسانانو کې تر ټولو بهتر کس څوک دی؟ یو زما او ستا په ان باندې بهتر دی چې یا پیسې ولري یا دولت ولري یا یو منصب ولري. لیکن د اسلام کې یا د نبی علیه الصلاة والسلام د قول مطابق د ټولو زیات بهتر انسان څوک دی؟ حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. در ټولو زیات کامل مؤمن هغه دی چې هغه د اخلاقو په اعتبار باندې شوي ښه زیبا اخلاق لري، په معاشرت کې د انسانانو سره ښه سلوک کوي، خلک ټول ترېنه خوشحاله دي. دا په انسانانو کې په مؤمنانو کې در ټولو کامل مؤمن کامل الایمان والا کس چې کوم دی دا دی اخلاق دوی لویه سرمایه ده. نو خلک د ځان دپاره عزت په بې اخلاقي او په تکبر او په عجب کې تلاشي. کله چې دی پیسې پیدا کړي، کله چې دولت پیدا کړي، نو بیا د دې دولت سره د ده تکبر هم زیات سي، عجب یې زیات سي، په یو رقم انداز باندې ناست سي، یو رقم کردار د دې انسانانو سره کوي، د خبرو انداز یې په بل طرز باندې سي، او د رفتارو د تګ اندازه او دغه یې بیا تاسو وګورئ په کم انداز باندې روان دی. په دې کې د انسان عزت نه دی. متکبر کس د الله په وړاندې در ټولو ذلیل کس دی. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي، حدیث قدسی دی، وایي الله فرمایي الکبریاء ردائی، د تکبر الله سبحانه وتعالی وایي دا زما خصلت دی. که څوک زما سره په دې کې ځان شریکوي، الله وایي زه پړ مخې جهنم ته غورځوم، پړ مخې جهنم ته غورځوم. بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله. چا چې د الله په وړاندې تواضع وکړه، عاجزي یې وکړه، سره د دې الله دته منصب ورکړی دی، سره د دې الله تبارک وتعالی دته مال او دولت ورکړی دی، پیسې ورکړي دي، هر څه الله ورکړي دي، غلامان لري، خادمان لري، فیکټریان لري، شورمان لري، مال او دولت لري، جایدادونه لري، بنګلې لري، لیکن د ده دا انداز ته چې وګورې ډېر عاجزانه او ملنګي انداز دی. دغه په اسلام کې در ټولو بهتره کس ته دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله. که څوک د الله سبحانه وتعالی په خاطر باندې عاجزي وکړي چې زه څه یم، که زما مال دی، که زما دولت دی، که زما بنګلې دي، که زما جایداد دی، که زه پخپله یم، که زما د بدن اعضا دي، دا زما ټول په واک کې نه دي. زه سهار راکښېنم دا ټول جایداد به مې وراخیستی، چې زه سهار راکښېنم دا ټول بنګلې به مې زلزلې د خاورو سره خاورو کړې، چې زه سهار راکښېنم یو غټ مکتوب به راغلی چې کوم منصب ستا و، کوم وزارت و، یا کوم فلانکی و، هغه ټول ختم سوی دی، ستا پر ځای بل ټاکلی دی. دا خو یو عارضي شی دی، په دې باندې سړی تکبر ولیکي. کوم موټر چې الله سبحانه وتعالی تا ته درکړي، که ته په دې باندې تکبر وکړې، الله سبحانه وتعالی غیور ذاتي قادر ذاتي د هغه موټر به ستا د مرګ سره یو وګرځي. دا خو یو پردی ټیم دی، اوسپنه ده، دا چې الله ستا په قدرت کې درکړه، تا ته دون توان او توفیق درکړي، تاله عاجزي پکار ده. غریبان خلک ستا، غمزده خلک ستا، هغوی د ستا په کردار باندې زیریږي، یا ته چې کومه رویه د هغوی سره کوې هغه زیریږي په دې باندې. او دا وایه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الخلق عیال الله، دا خلق دا د الله سبحانه وتعالی مخلوق دی، عیال دی، د الله ډېره خوا به بدي. الله ته نږدې هغه کس دی چې د الله د مخلوق سره ښه رویه کوي. رویه مه چپه کو، دا چې ستا ما تحت الله سبحانه وتعالی تا ته مزدوران درکوي، ته ماشاءالله الله پاک جل جلاله یو منصب ته رسېدلی، ستا ما تحت 15 مزدوران دي، د دې مزدورانو سره ته څنګه سلوک کوې؟ الله ته په امتحان کې اچوي، ته څنګه کردار کوې د دوی سره. هغه مزدور چې هغه خپل عیالو پر سر اخیستی دی، عیال یې د لوږې ورته ژاړي، ښځې یې د مسکنت پیغورونه ورکوي، دی راسي ستا و چوپړ ته، ستا و خدمت ته ځان اچي چې زه ستا ټوله ورځ ستا خدمت کوم، ته ماته یې څه مزدوري راکړه. لیکن ته د دې د هغه مسکنتو د ده د دغه کمزوري څخه او د دغه مجبوري څخه ته غلطه فایده اخلې. نو خو الله قادر ذات دی، الله سبحانه وتعالی داسې قادر ذات دی،
کوم کس چې ستا ماتحت دی، ستا مزدور دی، ستا چپړاسي دی، ستا چوکیدار دی، الله سبحانه وتعالی به ستا د عجب و د تکبر په وجه هغه ستا و منصب ته ورسي، تا به در دله هم ذلیله کړي، تا به در دله هم مجبوره کړي. ته پر دې نه یې خبر، ځکه دا د الله مخلوق دی. الله سبحانه وتعالی وایي الخلق عیال الله، حدیث کې راځي الله وایي دا زما عیال دی. ما ته محبوب کس په بندګانو کې هغه دی چې زما د مخلوق سره ښه ګزاره کوي، ښه زندګي کوي. ګورئ د عارضي شیانو دا د ځان دپاره د هلاکت ذریعه مه ګرځوئ، که منصب دی، که موټر دی، که جایداد دی، که بنګله ده، که هر شی دی، دا د ځان دپاره د آخرت د جوړېدو ذریعه وګرځو، سخاوت به ځان کې پیدا که. لیکن دا د ځان دپاره د تباهي ذریعه ګوره مه جوړه، دا چې تباه کوي هلاکوي دي. نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله، چې چا عاجزي وکړل الله یې لوړوي سره د منصبه. ګوره دا خلک تاسو به لیدلي کوم کس چې عاجزي لري ټوله معاشره یې صفت کوي، ټوله معاشره یاره ماشاءالله الله سبحانه وتعالی هر څه ورکړي دي، مګر دوی دومره عاجزه دي، د مسکین سره مسکین، د کوچني سره کوچني، د ځوان سره ځوان، د سپین ږیري سره سپین ږیري. دا څومره غټ صفت. الله سبحانه وتعالی په دې صفت باندې تا نور لوړوي. دا چې ته په یو مجلس کې د غریبانو کښېنستې او داسې پړسېدلې کښېنستې، شونډان دې په کلپله کې واچول، یو رقم په تکبر او په عجب کښېنستې، دا سوچ مه کوه چې د هغه ناست کسانو په نیز به نو زه عزتمن یم، په هغه د هغوی په زړو کې، د هغوی په ذهن کې درتا ذلیله کس نسته. دا د تکبر یو دغه ده، نتیجه ده. د متکبر مثال دا رقم لکه سړی چې پر غره راسي یو لوړ غره باندې ناست دا لاندې کسان دته څومره کوچني معلومېږي لکه میږان یا مږیتون، لیکن د ظالم ته دا نه معلومېږي چې دا لاندې کسان ته زه څونه معلومېږم. هغه چې وایي یو مچ هلته پوا ده. تکبر نه دی پکار. کوم مجلس کې چې ته په تکبر انداز باندې ناست د هغه مجلس د کسانو څخه پوښتنه وکړه، په رښتیا ورته وایي چې ته وایه زما عزت ستا په زړه کې دی که زما ضلالت و توهین؟ هغه به وایي نه توهین. او که ته په د هغه مجلس کې په عاجزي و، په انکساري و او په عجز باندې کښېنې، دا ټول انسانان به ستا قدراني کوي. هغه وایي څومره ماشاءالله عاجز سړی. دا د الله پاک جل جلاله یو قانون دی، چا چې تواضع وکړي هغه لوړوي، که چا تکبر وکړي هغه ذلیله کوي. نو ځکه نبي علیه السلام وایي اکمل المؤمنین ایمان، په مؤمنانو کې در ټولو کامل الایمان کس چې کوم دی هغه دی چې د چا اخلاق ښه وي، د هر چا سره ښه رویه کوي، د خپل منصب و د پیسو و د لالچ و د ځواني و د طاقت و د زور په دوکه کې نه راځي، د دې په ذریعه د چا سره بد سلوک نه کوي، هر وخت ښه سلوک کوي، د خپل کور د انسانانو سره هم ښه سلوک کوي، پر بیابان باندې هم ښه سلوک کوي، د همسایګانو سره هم ښه سلوک کوي. او دا د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې د ټولو زیات غوره کسم دی. قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی چې حساب کتاب کوي، د الله په وړاندې در ټولو بهترین کس او په حساب کې چې اساني ورسره کېږي هغه کس چې هغه په دنیا کې ښه اخلاق درلود. او دا د نبي علیه الصلوة والسلام د بعثت مقصد هم دی. قرآن کې الله سبحانه وتعالی د نبي علیه الصلوة والسلام ستاینه کوي په کوم صفت باندې، وانک لعلی خلق عظیم. ای زما محبوبه الله سبحانه وتعالی ته پر یو ډېر لوړو اخلاقو باندې فایز کړی، تا ته یو ډېره لویه رتبه د اخلاق په وجه الله درکړې ده. نو اخلاق ډېر ښه شی دی، عاجزي ډېره لویه سرمایه ده. انسان باید تکبر ونه کړي. په چیش باندې کوي؟ ته په کوم انداز باندې په موټر کې ناست، په کوم رقم لاس تا پر نیولی دی؟ که څه دا په مځکه روان انسانان، دغه شوټ انسانان چې په پښو باندې کېږي یا په ویلچیر کې روان دي، دا مریضان انسانان تا ته په انسانانو ښکاري؟ دا فکر یو وخت تا ته درلودلی دی چې ما به هم الله دا رقم کړي، د دې موټر به مې راشوه کړي الله به م په څلورو روان کړي، د دې موټر به مې راشوه کړي الله به م په ویلچیر کې روان کړي، په داسې مرضي به مې اخته کړي چې دا ټول انسانان به زما څه عبرت واخلي. هېڅ نه دي په کار. کم نعمت چې الله تا ته درکړي دا د نعمت په توګه استعمال کړه. په دې باندې خربازي مه کوه، په دې باندې مسلمانان ته خارونه مه رسوه، په دې باندې عارفوي او تربورګروي مه کوه، په دې باندې خلکو ته خارونه مه رسوه، په دې باندې خلک مه زیروه، په دې باندې خلکو باندې دوړې مه کوه. داسې وخت به راسي الله سبحانه وتعالی به تا در دغه کسان چې اوس پر مځکه روان دي در دې به لا هم کمزوره و ضعیفه کړي، په څلورو به روان دي، سړک پر غاړه به ناست بیا به فکر کوي. دا خلک به تا ته حیران چې دا هغه کس نه وي چې بله ورځ په هغه غټ موټر کې سپور. دا خو دنیا ده،
دا خو دنیا ده او په دنیا باندې فخر کول دا د ذلیل سړي کار ځکه دنیا میراث د فرعون ده میراث د هامان ده میراث د قارون ده چې د چا څه تا ته په میراث کې پاته د هغه خلکو تاریخ وګوره درنونه پر څومره ذلیل دي فرعون درنونه ذلیله پروت دی هامان درنونه ذلیله دي قارون درنونه ذلیله دي د په مځکه نه وتلی د روس نه ننوځي هغه څومره جایداد درلودې هغه څومره خزانې درلودې چې د هغه خزانو کلیانې بسته کاروان نه سوی وړلی ته څه شي لرې په یو موټر باندې د فخر کوې چې هغه الله دونه ذلیله کړه خو تا به در هغو زیات ذلیله کوې د کبر نه دي په کار عاجزي په کار ده عاجزي لویه سرمایه ده عاجزي ډېره لویه سرمایه ده هر وخت کې انسان ته باید فکر سي چې الله تا نن زه دغه حال ته رسولی یم دا ستا فضل و کرم دی سبا کېدی سي دا شی دا حالات زما سره نه نو زه غواړم چې په دې حالاتو باندې الله راضي کړم آخرت جوړ کړم تا ته پیسې الله درکړه تا ته منصب و چوکۍ الله درکړه بس فورا د دې موقع نه استفاده وکړه اجر وکړه عمرې ته ولاړ شه مسکین آباد کړه غریب سره ښه سلوک وکړه د قریب سره وصله رحمي و قرابت وکړه او مسافر مو وړ کړه ستا پر کوټه باندې باید مسافر ناست لیکن که ستا په کوټه باندې یو مسافر غریب راسي ته خلک سیلا کې چې په ډبرو ووله هغه کسان چې ته په دعوت باندې راغواړې د فسق او د فجور دپاره د ورکو او د پتو دپاره هغه پیډاران چې ته راغواړې دا ستا صدقه ده والله که د دنیا او آخرت د ضلالت نه ما سوی بل هېڅ شی دی هغه مسکین چې ستا په کور ودرېدی چې زه د شپې ځای نه لرم تا پسې واخیستې هغه پیډارانو او هغه کسان چې د فسق او د فجور دپاره ته په دعوت راغواړې هغوی ته سره څومره کم خواړه تیار کړي دا الله نه ویني دا الله سبحانه وتعالی ستا حالات نه څاري نو خود به الله پاک جل جلاله دا حالات پر تا باندې واړوي ګوره که چا باندې الله پاک حالات سم کړل الله پاک یو دنیا او دولت ورکړي باید آخرت په سم کړي باید مسکین په موړ کې باید د قریب سره وسیله رحمي وکړي باید عاجزي و اخلاق وکړي باید د خیر کارونه وکړي دلته برما والي دلته سړک جوړ کړي دلته مسکین ته کور جوړ کړي دلته د کونډې و یتیم سره ښه سلوک کړی داسې یو موقع وبله چې الله کېدی شي دا بیا زما سره نه وي سبا بیا به زه څه کوم